آیا تر اوسه مو داسې فکر کړی چې له ځمکې پرته به په نورو سیارو کې هم ژوندي موجودات یا ورته شکلونه وجود ولري؟ په دې ویډیو کې مو 10 داسې حقایق چمتو کړي چې نړیوال هم ورته مختلف نظرونه وړاندې کوي. په 1986 عیسوي کال کې وایکینګ دا عکس له مریخ څخه ترلاسه کړ او ځمکې ته یې واستاوه. دې عکس د ټولو خلکو توجه ځان ته جلب کړه چون د انسان په شکل مجسمه وه، اما په 2001 میلادي کال کې د یو بل مډرن تلسکوپ په واسطه د همدې ځای نوی عکس واخیستل شو. معلومه شوه چې د انسان شکل نه بلکې ذهنونه پرې تېروتي وه. ښایي دا به مو هم اورېدلي وي چې د مصر اهرامونه فضایي موجوداتو جوړ کړي. کله چې دا تصویر ناسا له مریخ څخه ترلاسه کړ، ساینسپوهان په دې باور شول چې د مصر اهرامونه رښتیا هم فضایي موجوداتو جوړ کړي. خو چې کله یې د دې تصویر په اړه څېړنې لا هم زیاتې کړې، معلومه شوه چې دا یو ورتهوالی و. اصلاً دې تصویر یوازې د یوې پیپسي قوطۍ په اندازه غټوالی درلود. کله چې مریخ کې دا عکس واخیستل شو، زیاتو پوهانو دا ګمان کاوه چې ګویا دا یوه مجسمه ده، اما ناسا انکار وکړ او خلکو ته یې په ځواب کې وویل چې د لمر وړانګې د دې باعث شوي چې دا تیږه موږ ته د انسان د مجسمې په شکل وښیي. مریخ ته یوې استول شوې الې دا تصویر ځمکې ته راواستاوه. په دې تصویر کې هم د انسان څېرې ته ورته یوه مجسمه ښکاري، اما د معمول په څېر ستورمزلو دا خبره رد کړه او وایي دا تصویر د انسان مجسمه نه بلکې د تصویر ضعیف کیفیت دا ښکاره کوي چې زموږ ذهنونه پرې مشکوک شي. آیا په مریخ کې ژوندیو موجوداتو ژوند درلود؟ ښایي، اما کله چې دا تصویر خپور شو، زیاتو خلکو له یو تیږې جوړ ماهي ته ورته شکل ولید. خو د مریخ ستورمزلو دا خبره رد کړه او ویل چې په مریخ کې هم کله دومره اوبه او اکسیجن نه و چې یو ماهی دې پکې دومره وده وکړي او غټ شي. ساینسپوهانو د تیر په شان یو ځل بیا په مریخ کې یو انسان ته ورته شکل چې په تیږه ناست دی پیدا کړ. زیاتو خلکو دا فکر کوي چې دا به فضایي موجودات وي، مګر ناسا بیا د دې خبره رد کړه او زیاته یې کړه چې دا هم د تیر په څیر زموږ د ذهنونو تېروتنه او تصورات دي. لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده په طبیعت کې مشابه شیان ډېر کم پیدا کیږي، مګر کله چې ساینسپوهانو په مریخ کې دا تصویر ولیده، خلکو فکر وکړ چې دا د لندن د ستون هیچ تاریخي د تیږو بیلګه ده او په دې عقیده و چې رښتیا هم د لندن دا تیږې فضایي موجوداتو جوړې کړي دي. خو پوهانو بیا هم دا خبره رد کړه او زیاته یې کړه چې دا تصویر د طبیعي پیښو له امله جوړ شوی ده. تصویر نو بیا رښتیا هم خورا حیرانونکی ده. تاسو یې ګورئ چې یوې ښځې ته ورته موجود چې اوږده ویښتان لري په تیږه ولاړه ده، اما ناسا بیا هم انکار وکړ او دا یې یو ناشونی کار وګڼه. چون مریخ کې اکسیجن نشته نو دا تصویر به هم ذهني تېروتنه وي. وروسته له 2014 کال څخه چې دا تصویر کله خپور شو، د خلکو ذهنونو ته یې دا راوستله چې په مریخ کې نوري وړانګې وجود لري. ناسا د خلکو د نظرونو په اړه هیڅ ونه ویلې، یوازې همدا اعلان وکړ چې دا وړانګې یوازې کیهاني دي چې له ځمکې څخه د مریخ په لور تللي دي. تاسو د دې تصویرونو په اړه څه فکر کوئ؟ ناسا غواړي له نړیوالو څخه حقایق پټ کړي که دا تصویرونه رښتیا هم د ذهن تېرویستونکي بیلګې دي؟ خپل نظرونه مو راته په تبصره کې ولیکئ او زموږ د ملاتړ لپاره دا ویډیو لایک کړئ. په څنګ کې د بیل آیکن در سره کېکاږئ.